بسم الله الرحمن الرحیم حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې موږ د مسجد د برمدې دپاره د خلکو څخه چنده واخیستله. خلکو ته مې وویل چې د مسجد برمده په جوړوو. اوس دلته مشوره دا سوله چې په دې سره به د امام صاحب کور جوړ کړو. نو آیا دا موږ کولی سو او که نسو کولی؟ محترمینو، چنده چې د کم مقصد دپاره وکړي او هغه خلکو پیسې د کم مقصد دپاره درکړي وي، په هغه مقصد کې استعمالولی سي، د هغه بغیر اجازته پر بل ځای نسي استعمالولی. په حواله سره د خیر الفتاوا جلد نمبر 6 صفحه نمبر 428، دغه رنګه شامی جلد نمبر 6 صفحه نمبر 483. نو دغه پیسې به په مسجد کې مصرفوي، د مسجد څخه بغیر بل ځای نسي مصرفولی. فتاوای محمودیه جلد نمبر 12 صفحه نمبر 263. البته که هغه چندې والا چې تاسو ته چنده درکړې ده هغه تاسو ته ووایي چې اجازت ته چې بل ځای استعمال کړي، بیا مکان کور په جوړولی سي چې د هغو اجازت نه وي، نه یې سي جوړولی. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.